نو د شالمار میله چې په کندهار کې هر کال د پسرلي په شروع کې سلامونه احترامات په دې هیله روغ جوړ او خوش خوشحاله به یاست او ژوند چارې به هم په خیر وي. نن به تاسې خبر یاست دا چې د پسرلي په شروع کې په کندهار کې یو ډېره مشهوره او تاریخي میله پیلیږي. پیل شوې ده، البته نن یې پنجشنبه اخري ورځ ده، شالمار. نو د شالمار میله چې په کندهار کې هر کال د پسرلي په شروع کې د پسرلي په ابتدایي ورځو کې را شروع کېږي. نو نن د جمعې شپه اخري ورځ ده د شالمار. په شالمار میله کې دا چې یو تاریخي میله ده، ډېر قدامت لري او زیاتره د ولسوالیو او د کلیو خلک و دغه میلې ته راځي او لمانځي او زیاتره خلک د لیرې ځایو څخه هم راځي، د نورو ولایاتو څخه او یا هم د کوټي خلک یا هم د پېښور ځینې پښتانه پخوا به راتلله. اما اوس چې دا ځینې سرحدي مشکلات په دې خاطر باندې فکر کوم یوازې به د کندهار، روزګان، زابل، هلمند د دغه جنوب غرب زون ډېری هیوادوال راغلي دي دلې په شالمار کې دغه میله لمانځي او حتی 4 ورځې، 5 ورځې، 3 ورځې دلې کمپینګ کوي، دلې خپلې خیمې او خپل سامانات راوړي، دلې شپې ورته کوي. دلته هغه دودیزې لوبې هم ترسره کېږي لکه غېږ نیونه چې د هیواد په سطحه یو ملي لوبه ده، دودیزه لوبه ده، هغه هم دلته ترسره کېږي. شاټونه به تاسې ووینئ انشاءالله. او د سرکاري باغ چې په ارغنداب کې ډېر ښکلی ښایسته باغ دی او د ډېره وخته څخه قدامت لري، هغه به هم در باندې ووینو چې سرکاري باغ څنګه جوړ دی او څومره ښایسته د میلې ځای دی. نو زه به ناجوګان در باندې ووینم چې د ډېره وخت ناجوګان هم دلته شي شوي دي، شنه شوي دي او د ډېر قدامتي او تاریخي ځای دی. نو زه به شاټونه در باندې ووینم، تاسو ملتیا راسره وکړئ. چه شو کنم؟
Gula Parawal. Puxa maçã baixo agora. زه سه دا خواته رود ته لاره تللې ده وه نو دوستانو دا د سرکاري باغ خپل هغه د باغ ساحه ده اوس باغ کې دغه روان دي ډېر ښایسته باغ دی او د چغوکو ښایسته اوازونه دي او دغسې لښتۍ بهیږي دغسې اوبه دي نو یو بل ډول ښایستګي ده په دې باغ کې ډېر پخوانی باغ دی او ډېرې غټې غټې ولې ډېر غټ غټ ناجوګان پکښې شنه دي خاص د میلې او د تفریح دپاره جوړ دي
نو اوس به مو د دغه باغ څخه رود ته ورولم. سرکاري باغ چې دی خاص پر رود پر غاړه باندې پروت دی. نو ډېره شنه ساحه ده، ډېره ښایسته ساحه ده. دوستانو راسره پاتې شئ، د رود ساحه به هم در باندې ووینم، هغه د رود شینګیا هم. نو ډېر یو په زړه پورې منظر دی. نو وطن خو ډېر ښایسته دی چې دغسې امن وي، بیا پسرلی او چې کاله وي ښه اوبه وي، ولې د اوبو ډکې. نو دغسې کلی پسرلی مازدیګرۍ ډېر ښه خوند کوي چې څوک راسي او د دغه کلي څخه د دغه په اصطلاح باغونو څخه شینګیا څخه بیا ډېر ښه خوند اخیستل کېږي. تاسو دا نجو ته وګورئ، دونه غټ دی، یعنې د ډېر وخته کښېناست. بس نو لمر په لوېدو دی، یو ډېر ښه موسم دی، ښه یخ باد شمال دی. نو زه به هم ټوله منظر در باندې ووینم چې څونه سکون دی په دې ځای کې. تاسو ته دا شینګیا او در معلومیږي خامخا به راغلي یاست، هغه ځای ته به راغلي یاست، بل دغسې د وطن یو شنې منطقې ته به تللي یاست. دغه شینګیا یو ډول بوی، یو ډول باد، یو ډول یخه هوا او د دغه نباتاتو خپله یو ډول ښایسته رنګونه طبیعت ته ډېره ارامي ورکوي او ذهن ته ډېره ارامي ورکوي، انسان ډېر پرسکونه کوي. نو زه راتاو شومه، داسې دا درختو ته وګورئ دوستانو، دا دونه ډېرې درختې هم دي او ډېرې غټې دي، ډېر د پخوا څخه کښېنستلي دي. داسې تاسې وګورئ، دا بیا داسې کللي دي. فکر کوم چې رود به زما څخه ډېر لرې وي، نو که مې رود نه در باندې ولیدی بیا به بخښه راته کوئ د خیره سره. نو داسې وګورئ دوستانو، ډېرې غټې درختې دي، ډېره ښه شینګیا ده. دا خواته بیا داسې واله راتاو شوې ده.